ګرځي په ګرد کې اوبه دي په ګردو کې اوبه دي ته وګورې دا کوم ځای مستوي دا پلاسکونه سرای کې جوړ کړی دی بیا اوبه ور اچولې دي بټه پسې لم کړی دي دا ګرځي څو ډبې دي دا 12 ډبې د یو سړي سره دی په ګرد کې اوبه دا وخت د چمن په لوی بازار کې ولاړ یو د جنۍ مکا په دوکان کې خو دلته څه داسې پېښ شوي دي چې هغه زموږ د ډېری خلکو د تجارانو یا د هغه کسانو چې د کاروبار کوي د هغوی اصلیت یې ښکاره کړی دي دلته دوی ته غوړي راغلي دي چې کوم د هغه خوا څخه راوړي ټول خلک دا کار نه کوي لیکن په دغه جامه کې د کاروبار د تجارت په جامه کې ځینې خلک بیا داسې کار هم کوي څه کوي هغه راځي له حاجي څخه په خبره واوره حاجي څه سوي دي د غوړي ډبه درته پرته ده ډبه پر دا ځای سره کړې ده غوړي یې جنګ شوي دي باره اوبه ورچولي دي اوبه چې ډک کړي ده شل ډبې ساه رالې نو بیا مزدور ونیوله ول دا اوبه درڅڅېږي اوبه چې وکتلې ګردې اوبه وې ما ورته ویله مال دا کښېنوي یا پلس والا پرا وغواړي یا بل یې پرا وغواړي یا بل یې پرا وغواړي دوی برته یې کړي وه چې پروا نه له دې سیمه بس یې لایق کړي مخکې هم ستاسې سره داسې څه سوي وه اته ډبې راغلي په دا لسو ورځې کې مطلب غوړي د ختلي وي اوبه خالي صرف پکې پرتې وي غوړي یې جنګ شوي دي پر دغه ځای سره یې کړې ده پر دغه ځای کیمرامین صاحب که ته دغه ورنږدې کې ته دغه ته وګورې دغه د غوړي ډبه ده چې خلک دا فکر کوي چې غوړي دي لیکن نه دلته بیا بل څه نشته او دلته دوی دغه ځګۍ سره کړي وي د دغه ځګۍ څخه بیا دلته اوبه غوړي یې کښلي وي او اوبه یې ور اچولي وي په سر کې برته غوړي ور اچولي وي په سر کې یا څه سل وي نه سل مور دي دا یوه ډبه په څو ده صاحب دا په 8,500 روپۍ دا رقم سل مور ده صحیح سر یې دغسې سل وي خو له لاندې د خوا څخه دوی دغه رقم کړي وي نو زموږ هغه د مسلمانۍ یا د ښه تجارت لپاره یا بل څه ښه نمونه تاسو دلته هم لیدلی شئ زموږ ډېر خلک څه هم په دې نامه باندې ګټه کوي خو زموږ بدنامۍ یا زموږ د ښار خلک یا نور څه چې دوی هغه په دغسې سپینه جامه کې دغسې کارونه هم کوي چې اوس یوازې د حاجي صاحب ته نه چې د حاجي صاحب غټ دوکاندار دی ده ته شل ډبې په څو ورځې کې راغلي دي فکر وکړي د ښار نورو خلکو ته به یا نورو سیمو ته به د دې علاقې څخه څومره شیان یا څومره ډبې دغسې تللي وي